سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ. زه رحیم الله شاهي ستاسو خدمت کې یم. نن به مونږ په دې باندې وغږیږو چې مونږ په د صرافۍ دپاره څه ډول سیستم جوړوو. دې کې کومې برخې دي، کوم فارمټ دی، آیا څومره به دا اتنټیک یا تایید وړ وي یا هم څومره به دقیق او پرمختللی وي. نو د دې سیستم مختلفې برخې دي. تاسو دلته وګورئ چې حسابونه، روزنامچه او ډاشبورډ، یعنې دغه روزنامچه چې ده دلته به مونږ روزانه کوم معاملات چې دي هغه رسوو. بیا راځو دلته ډاشبورډ برخه ده. د ډاشبورډ برخه کې موږ هر څه موږ ته معلومیږي. ځینې مهم احصایې چې دي لکه د بیلانس، د خزانې بیلانس، یعنې موږ سره په خزانه کې نغدې پیسې څونه دي، جمله دارایي مو څونه ده، خالصه سرمایه مو څونه ده، د صرافانو پر موږ باندې طلب څومره دی، په صرافانو څومره پیسې پاتې دي، پیرودونکو په موږ باندې طلب څونه دی او همداسې زموږ پیسې په دوی باندې څونه پاتې دي. خالصه ګټه څه ده او لګښتونه. او دلته هم تاسو ته په یو نظر کې ښکاري چې د کوم حساب په کومه کرنسي باندې طلب یې څونه کړی، ګرفت یې څونه کړی او اخري بیلانس څونه پاتې دی. بل دا چې دلته مختلفې کرنسیانې هم دي. تاسو کولی شئ چې مختلفو کرنسیانو باندې معلومات ترلاسه کړئ. او بیا دې خواته بله برخه ده، راپور برخه ده. په راپور برخه کې موږ چې یو حساب انتخاب کړو نو د هغې ټول معاملات موږ ته راښیي. زه فرض مثال د احمد انتخاب کړم، د یو معامله ترسره کړې ده، د جمله طلب دی، د ګرفت دی، د یم وروستی بیلانس دی. نو د دې نیټې نه تر دې نیټې پورې. همدا ډول زه که بل د حساب انتخاب کوم نو د ده هم 4 معاملې ترسره شوي دي، د دې نیټې نه تر دې نیټې پورې. او ته د نیټه ته خپله ته کولی شې تغییر ورکړې چې کوم نیټې نه تر کوم نیټې پورې غواړې همغه راپور درته جوړوي. او په کرنسي باندې هم ته کولی شې چې کومه کرنسي غواړې هغه کرنسي درته معلومات راوړوي. همدا ډول د روزنامچې چې ده بیا قاطع برخه هم شته ده. ویډیو کې شاید دلته خلاصه لیکل شوی وي نوم یې، که چېرته بیا تاسو خلاصې نه قاطع ته اړوئ نو رینیم یې کوئ او رینیم کې قاطع ورته ولیکئ. ډول نو دلته بیا د هر چا خپله قاطع ده، یعنې روزنامچه برخه راخلي او دلته یې قاطع سره نښلوي. دلته روزنامچه کې چې د هر حساب معامله ترسره شوي په قاطع برخه کې هغه دلته جلا جلا راځي، د هر چا خپلې قاطع ته راځي. لکه تاسو وګورئ چې پیرودونکی جلال دی، 8000 روپۍ د ده په قاطع کې دي، دا طلب دی او بیلانس یې آخري 8000 دی. روزنامچې ته هم راشئ نو جلال 50000 دلته طلب او بل جلال دلته 10000 یا 18000 او بل دلته په درک کې دلته 10000، یعنې احمد خپل حساب نه د حساب ته لیږدولي دي. د جمله 80000 روپۍ طلب دی یا قاطع کې دي، بیلانس دی. دلته هم تاسو وګورئ 80000. دا دقیق محاسبه کوي. روزنامچه برخې ته زه راشم. روزنامچه دغه فارمټ دی، دغه قالب موږ تیار کړی دی چې دا عنوانونه دي پکې: معاملې نمبر، نیټه، هجري شمسي، یعنې دا نیټه چې ده میلادي ده به هجري شمسي ته اړوي. حسابونه مختلف دلته موږ کولی شو په اسانه سره انتخاب کړو. مقدار د پیسو ولیکو، طلب یا ګرفت یې کړو، دلته دا ګزینې دي. او هلته مختلفې کرنسیانې دي، کرنسۍ انتخابولی شو. دلته هم مختلف حسابونه دي، یعنې درک دپاره هغه انتخابولی شو او دا هم طلب او ګرفت دی. نو دا بیا وروسته په نورو ویډیوګانو کې دا مفصل تشریح شوي دي او دا فارمټ ولې کارول شوی دی دا به هم تاسو ووینئ. خو زه چې تاسو ته د اطمینان دپاره وایم دا فارمټ چې ما کارولی دی دا یوازې په خپل سر باندې نه جوړ کړی، دا د صرافانو سره ناست یم، معلومات مې ترې راټول کړي دي، ښه تحلیل او دقیق معلوماتو په اساس ما جوړ کړی چې هغوی دغسې یو فارمټ غواړي. بل دا یوازې ما نه دی کارولی، نورو سافټویرو کمپنیانو هم دا کارولی، خو ما وغوښتل چې زه دا په اکسل کې جوړ کړم تر څو هر څوک وکولی شي چې خپلې محاسبې پخپله ترسره کړي، خپله د دې قابل وي چې اکسل کې خپلو معاملاتو د ثبت لپاره یو سیستم جوړ کړی شي. بیا به زموږ ټولنه یو څه پیاوړې وي او یو څه په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي. راتلونکي ویډیوګانو کې بیا به موږ نورې برخې هم اضافه کړو انشاءالله. دې کې به موږ او که چېرته تاسو په اکسل کې اوس هم اخته وئ خو هغه پخوانۍ فارمټونه کاروئ، هغه کې داسې وي چې تاسو د هر چا دپاره مثلا جلال دی، احمد دی، هم جلا جلا شیټونه جوړ کړي وي. مختلفو کرنسیانو دپاره بیا مختلف ورکبوکونه هم جوړ کړي وي. هغه ډېر درد سر لري او ډېر جنجالي دی. هغه ستاسو مخ ته لاړ شي ستاسو په ډېر سټرس باندې وي، ډېر فشار به وي در باندې او د پیرودونکو خدمات یا د مشتریانو خدمات به هم ډېر ضعیفه وي او کار کې به هم پرمختګ نه وي. نو دا سیستم او دا طریقه چې تاسو وکاروئ
نو زه پوره اطمینان درکوم چې تاسو به هم خوښ وئ، هم به وخت ولرئ او هم به ستاسو پیرودونکو خدمات ښه شي، کارونه به مخته ولاړ شي، پرمختګ به وکئ. اطمینان درکوم چې په دې طریقه باندې تاسو ډېر راحت کیږئ، پرمختګ کوئ، معاش به هم ښه لوړ شي او خوشحاله به وئ. بله دا مهمه برخه ده، دا باید تاسو په یاد کې ولرئ چې زه جوړوم دا سیستم، حسابونه دي، روزنامچه، داشبورډ، راپور، کاته. خو په ویډیوګانو کې، په راتلونکو ویډیوګانو کې شاید ما مثال ورکړی وي د دا ډول سیستم. صحیح دی؟ دا ډول یا هم د معاملات یې وښیم روزنامچه په دې شکل ده. خو دې کې فرق نشته دی. عنوانونو ته وګورئ، دا عنوانونه او هغه عنوانونه یو شی دي. روزنامچه ته راشئ، وګوره دا عنوانونه او هغه عنوانونه یو شی دي. معاملې نمبر، نیټه، یوازې دلته آی ډي مې ترنه لرې کړې ده ځکه آی ډي په اساس باندې نوم پیدا کول لږ جنجالي وو. حساب، مقدار، طلب و گرفت، کرنسي، درک، همدا ډول طلب و گرفت دوباره او دلته هم تفصیل. صحیح شو؟ نو همدا طریقه ده. یوازې دلته چې دی دلته ماکرو استفاده شوې ده، تکمې دي. دا چې ته کلیک کې دلته دا راځي ریکارډېږي په دې صفحه کې. دلته بیا د خپل جدول لري، دا جدول دی. نو موږ څه کوو چې موږ دغه ماکرو نه استفاده کوو، په دې چې دا ماکرو په موبایل کې هم کار نه کوي، بل په براوزر کې هم کار نه کوي. نو دا به بیا تاسو یوازې په کمپیوټر کې کارولی شئ. نو د دې خاطره تاسو دا کولی شئ چې په موبایل کې هم وکاروئ او وکولی شئ چې په براوزر کې هم وکاروئ. کاپي هم په اسانۍ واخیستی شئ او یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته انتقال هم درته اسانه وي. نو زه یوازې لکه داسې فکر وکړئ چې موږ په دغه جدول کې کار کوو. دلته ما یوازې دا جدول راخیستی دی. صحیح دی؟ دا جدول دی، ډایرکټ په دې جدول کې کار کوو. دا ډېر اسانه دی. دې کې کومې فارمولې هم نه دي کارول شوي چې خدای ناخواسته ګډوډ شي، جنجال درته جوړ شي. بس یو ډیټا انټري ده، مخته ځه. نو په راتلونکو ویډیوګانو کې که چېرته زه مثال د دغه سیستم ورکومه، نو تاسو ورسره پیچ کیږئ. ما زما د راپور برخې دا مثال ورکوم، د ترانزیکشن دا مثال ورکوم او د داشبورډ دا. خو موږ جوړوو داسې یو سیستم. داشبورډ به یې داسې وي، راپور به یې داسې وي، کاته به یې داسې وي. البته که دې تاسو د رنګ و روغن نه خوښیږي نو زه بیا لاندې ویډیوګانې په ډسکرپشن کې وګورئ، هغې لینک درسره شریکومه تر څو یو ښه ډیزاین ورکړئ. هغه رقم چې ستاسو خوښ وي، مختلف رنګ و روغن وکاروئ، څه رقم چې تاسو ته ښه ښکاري هغسې پرې وکاروئ. نو ویډیو ډېره نه اوږدومه، په راتلونکو ویډیوګانو کې زه ستاسو منتظر یم. ښې چارې.